د افغانستان نوین قدرمنو لیدونکو اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. درنو دوستانو، که افغانستان نوین مو نوی لایک کړی نو در سره ضروري لایک او سبسکرایب کړئ. نن درته یوه کیسه وایم چې د هغې عنوان دی د تليفون د مینې انجام. دا د داسې یو انجلۍ کیسه ده چې ډېره بې پروا او له دنیا نه ناخبره وه. هغه زهرا نومېده. زهرا له خپلې مور، دوه خویندو او یو یتیمه د ترې لور سره په یو کور کې ژوند کوه. زهرا ډېره بې پروا او ښکلې مسته نجلۍ وه. د هېڅ شي په قصه کې نه وه. خپل درس ته به تلله او کور ته به چې کله راتله مور ته به یې ویلې چې مورې زه به داسې یو شهزاده سره واده کوم چې میلیونر به وي او ښکلا ته به یې هم ټوله دنیا حیرانوي. مور یې لږ ظالمه وه. د هغې په ترو لور یې ډېر زیات ظلم کوه ځکه هغه یتیمه وه. دوی سره یو ځای لویه شوې وه. زهرا به تل مور سره جنګ وه. ورته به ویلې مورې ګوره دې سره کار مه لره، د دې ازار به په منګو لګېږي ځکه هغه د زهرا ډېره ښه ملګرې وه او نږدې ملګرې وه. دور او زمان همداسې تېرېده. کله چې زهرا کله له پوهنتون نه فارغه شوه نو یوه ورځ بیرون وه. یوه هلک ولیده. هغه ډېر زیات پیسه داره هلک و. هلک چې کله دا ولیده نو په اول لیدو کې یې زړه پرې وبایله. زهرا یې تعقیبه کړه تر کوره او چاکلیټ یې له یو ښکلو ګلانو سره د دوی د کور مخکې کېښودل او د کور زنګ یې ورته ووهه. زهرا چې بیرون لاړه او ویې کتلې چې دلته چاکلیټ او ګلونه دي نو ګلونه یې واخیستل او چاکلیټ یې په مزه مزه وخوړل. د تره لور ته یې ویل راځه چې چاکلیټ در باندې وخورم. هغې ورته ویلې ته په ده باندې پوهېږې دا چا راوړي دي؟ وایي څه قصه کې هر چا چې راوړي دي ښه مزهدار چاکلیټ دي، پر ووایه که نه. دا کار همداسې ادامه پیدا کړه. هره ورځ به یو ګل او له چاکلیټ یا یو تحفې سره د کور مخکې کېښوده او هلک به لاړه ترې. دا ورځې همداسې تېرېدې او دا به هم ورته خوشحاله وه. بله ورځ هلک خپل د تلیفون نمبر کېښوده او ورته یې وویل چې ما ته زنګ ووهه. کله چې زهرا دا ولیده نو خپل د تره لور ته وویلې ملګرې زه خو یو امتحانوم، راځه زنګ ورته ووهم. د تره لور یې ورته وویلې ګوره زهرا جانې هر څه کې ټوکې وي په دې کې ټوکې نه وي. خلکو نمبرو ته زنګ ونه وهې چې کور به وشرموي، کورنۍ به وشرموي، دا کارونه وایي زه قصه کې تلیفون دی یو زنګ ورته وهم. کله چې زهرا زنګ ووهه نو هغه هلک ورته بلېږه. کله چې زهرا آواز واورېده وایي اوه دا آواز یې دومره ښکلی ده، خپله به څومره ښکلی. نو همدا خبرو همداسې ادامه پیدا کړه. حارس دې سره ډېره زیاته مینه درلودله. شپه او ورځ به یې دې ته زنګونه وهل او دې سره به یې خبرې کولې. دې ته به یې ښکلې تحفې رالېږلې او دې به هم په ډېر خوشحالۍ سره هغه تحفې اخیستلې. د زهرا ژوند تغییر کړی و. ډېره زیاته خوشحاله وه. د هغې له پیسهداري او د هغې له ژونده خبره شوه خو هغه یې نه و لیدلی. حارس ښکلی نه و. حارس هم نه پلار درلود نه مور درلوده. له خپل ورور سره او عمه سره په یو کور کې ژوند کوه. همداسې وخت تېرېده. بله ورځ زهرا خپلې مور ته وویل چې مورې ما داسې یو هلک سره تلیفون کې خبرې کړي او اوس له هغه سره مینه لرم او غواړم له هغه سره واده وکړم. مور یې ورته ډېره په غوسه شوه. ورته یې ویلې ګوره لورې تا ته هر څه ټوکې معلومېږي. واده کول ټوکې نه دي. په تلیفون باندې واده نه کېږي. تا هغه لیدلی هم نه ده او ته وایې چې زه هغې سره واده کوم. خو بالاخره زهرا حارس ته زنګ ووهه. ورته یې وویل حارس جانه زه غواړم تا له نږدې نه وګورم او خبرې در سره وکړم، له نږدې نه وګورو. حارس هم په ډېرې خوشحالۍ سره دا خبره قبول کړه او ورته یې وویل چې دې فلاني پارک ته راشه او یو بل به وګورو. کله چې زهرا هغه پارک ته ځي ډېره زیاته منتظره کېږي. حارس له ترافیک له وجې نشي راتلی. بیروبار د موټرو ډېر زیات وي. نور د زهرا خلق هم تنګېږي او وایي چې اوس به لاړه شم چې دې وخت کې ګوري چې په سپین موټر کې یو ښکلی هلک ناست دی او دا هغه ته حیرانه پاتې کېږي ځکه د دې موټر ادرس او د دې موټر رنګ او شکل ورته حارس ویلي ول. حارس ورته ویلي چې زه په داسې موټر کې به راشم او تاسو ته به تا سره به نږدې نه وګورم. اما زهرا چې کله دا موټر ګوري او هغه هلک ګوري نو دومره خوشحالېږي داسې احساس کوي چې د دنیا پاچاهي ورته چا ورکړې ده.
کور ته ځي او حارث ته وایي زه ډېره خوشحاله یم چې ته ما نن له نږدې نه ولیدلې او زه غواړم چې تا سره واده وکړم. حارث ورته وایي تا زه ولیدلم؟ دې ورته ویلې هو، ځکه حارث ورته لاس خوځاوه او زهرا هغه نه و لیدلی. زهرا د هغه مشر ورور لیدلی و. حارث بله ورځ خپلې کورنۍ سره راځي خوازګاري ته. کله چې د دې د غوښتلو لپاره راځي، زهرا ډېره زیاته خوشحاله وي، دومره خوشحاله وي چې فکر کوي چې ټوله دنیا د دې ده. کله چې حارث ګوري، لومړی لیدلو کې ورته وایي تاسو څوک یې؟ حارث ورته وایي زه یم حارث یم، هغه چا چې تا سره یو کال په تلیفون کې خبرې وکړې. وایي ته اوس ما نه پېژنې؟ تا خو ما ته وویل چې ته مې لیدلی وي. وایي ته ما نه وي لیدلی، تا ما سره دوکه وکړه، تا ما ته یو بله لږ وښوده او راغلی ته ستا قواره تا لیدلې. زه تا سره هېڅکله واده نه کوم، د دې شکل و قوارې سره خو په ژوند کې زه واده نه کوم. ټول عمر یو واده کېږي او به م زه له تا سره کوم. اصلا دا فکر مو نه کوي، زما له کور اجل همدا اوس ووځئ. د زهرا مور ډېره په غوسه کېږي، ورته وایي زه تا په ټوله قبیله کې وشرمولم، ټول خلک مې راغونډ کړي ول او تا داسې سلوک وکړه، دا خو تا خپله خوښ کړی و. وایي نه مورې، دوی ما سره دوکه وکړه، دوی ما ته بله لږ ښودلی و، ځکه ما بله لږ لیدلی و. همدا وخت داسې تېرېږي او د زهرا مور هم ورته ډېره په قاره وي. بله ورځ د زهرا خبره له بل چا سره کوي چې نامزاده یې کړي، اما زهرا ورخطا شي، ګوري چې دا خو یو غریب هلک ده او زه نه غواړم هېڅکله یو غریب سره واده وکړم. د نه خو هماغه بدرنګه حارث ښه و، پیسهداره ښه و، لږ ژوند خو یې ښه و، زندګي خو به مې ښه وه، اوس به دې غریب سره زه څه کوم؟ حارث ته زنګ وهي او ورته وایي حارثه زه غواړم تا سره نږدې نه وګورم. کله چې حارث نږدې نه دا ګوري او ورته وایي چې زه غواړم له تا سره خبرې وکړم، نو حارث ډېر خوشحاله شي. کله چې هلته لاړ شي، بیا د هغه ورور وګوري او ورته وایي چې دا څوک ده؟ زه له دې هلک سره مینه لرم، دا هلک زما خوښ دی، ما ته تا دا رالیږلی و، زما ته خوښ نه یې. نو حارث ډېر ورته وژاړي او ورته ووایي دا زما مشر ورور دی. او حارث له خپل ورور سره هم ډېر خفه شي. حارث داسې فکر کوي چې د هغه ورور د قصد هلته تللی او ځان یې ورته ښودلی ده. د حارث ورور چې حارث سره ډېره زیاته مینه درلودله، کور ته راځي او د خپل ورور وضعیت یې ګوري او هغه ورته هم ډېر سخت غوسه وي، نو ډېر زیات خفه شي. د زهرا د کور ته لاړ شي، د زهرا د کور مخې نه د زهرا د تره لور ځان سره یوسي او حارث ته ووایي چې تا ته مې اوس زهرا راوستله، اوس یې در سره په زوره نکاح کوم. نو حارث هم ډېر زیات خوشحاله سي. کله چې جناوه وګوري، هغه زهرا نه وي او ورته ووایي چې دا زهرا نه ده، دا تا بل څوک راوړې ده. نو حارث هم په خپلې خوشحالۍ باندې هېڅ پوه نه شي او بېرته لاړ شي خپل اطاق ته. د حارث مشر ورور د زهرا د تره لور ځان سره یوسي کور ته بېرته او ورته ووایي چې زه ته د نور کور ته لاړ شه، زه تا نه بښنه غواړم. کله چې د تره ښځه دا نجلۍ وګوري، له کوره یې وباسي او ورته ووایي چې دا خو څه د ډمانو کور نه ده چې د ورځې به د شپې به ته ځې او د ورځې به راځې، یا د ورځې به ځې د شپې به راځې. وځه، کوم ځای نه چې راغلی یې همالته لاړ شه. د حارث د ورور د زهرا د تره لور هم ډېره خوښه شي او غواړي ورسره واده وکړي، خو هغې بېچاره زندګي هم خرابه شوه او زهرا په خپل ضد باندې ټینګه ولاړه وه. د حارث ژوند هم تباه شو، ډېر زیات خفه یې، شپه ورځ ژاړي. بله ورځ موټر سایکل واخلي، له کوره ووځي، له بل موټر سره ټکر وکړي او حارث مړ شي. کله چې حارث مړ شي، زهرا هېڅ خبره هم ترې نه وي. زهرا خوشحاله ګرځي. کله چې د زهرا رشته له یو بل چا سره کوي، نو زهرا هغه وخت کې پوه شي چې نه، زه باید حارث سره واده وکړم، ځکه پیسهداره خو دا دې غریب سره واده نشم کولی. د حارث تلیفون ته زنګ ووهي او هغه د هغې مشر ورور جیګ کړي. کله چې مشر ورور جیګ کړي، ورته ووایي چې ته څوک یې؟ ورته وایي زه زهرا یم حارثه. دا ورته وایي زه حارث نه یم، زه د هغه ورور یم، آیا ته غواړې ما سره واده وکړې؟ نو زهرا چې کله دا خبره واوري، دومره خوشحاله شي، دومره خوشحاله شي چې هر څه هېر کړي او سترګې یې پټې شي. او د حارث ورور هم په انتقام کې سوځي. هغه وایي زه به دې نجلۍ نه ضرور انتقام اخلم، دې زما ورور وژلی او زه به دا وژنم.
له زهرا سره واده وکړي او کله چې کور ته ویسي هلته یې بندي کړي. هغه ظلم نه وي چې په زهرا باندې نه کوي او خپل د ورور زره زره انتقام یې ترې اخلي. بالاخره دا وخت همداسې تېرېږي، زهرا لیونۍ شي، زهرا عصبي تکلیف پیدا کړي. مور یې هم ظالمه ښځه وه، کور ته چې راځي ورته وایي ته چېشته راغلې دلته، او دا په بیماري حالت کې همداسې پرته وي. مریضي کې شپه ورځ تېرېږي او د حارث مشر ورور د هغې هېڅ قصه کې نه وي، هېڅ ورته ارزښت نه ورکوي. بالاخره یو ورځ دا هم له حارث سره یو ځای شي. کله چې زهرا مړه شي نو د حارث مشر ورور هم د زهرا د تره لور سره واده وکړي، ځکه هغه سره مینه درلوده. د زهرا ژوند تباه شو، د حارث ژوند تباه شو، هر څه له منځه لاړل. دا و د تلیفون د مینې انجام او د بې پروایۍ انجام. مننه کوم. ښې چارې. الله په امان.